دا وطن آباد غواړو تل یې زنده‌باد. السلام علیکم ورحمت الله. کتونکو د روژې مبارکه میاشته ده. الحمدلله خوست ولایت باک ولسوالۍ او د باک مرکزي لیسه کې مو 51 یتیمان لپاره د اختر لپاره کالي راوړي دي. هر یو نفر ته به 4 جوړې په دې کې باندې او 1000 افغانۍ نغد دا ورکول کیږي. تقریبا 150,000 نغد افغانۍ کیږي او ترڅنګ 204 جوړې کیږي. دا به دوی ته توضیح کیږي. تاسې بوی دغه 4 جوړې ولې یو نفر ته ورکوئ، سپار به درڅخه پیدا شي. که زه حقیقت ووایم دا درد ما خپله لیدلی. کله چې زه ماشوم وم د ما نه مشر ورور هغې ته یې اختر دپاره کالي کړي او زه پاتې شوی وم، نو باور وکړئ هغه ټول اختر ما په ژړا تېر کړی وي. نو ما وغوښتل چې دغه یو نفر چې کالي کله کور ته وړي، یو نفر سره باید 4 نفر نور هم په کور کې هغه کوم یتیمان چې وي بېوزله چې وي هغې ته باید ورسېږي. نو الحمدلله تاسې به دا ټول یتیمان هم ګورئ او تر څنګ مې مدیر صاحب ولاړی. مدیر صاحب ته څو خبرې کوم چې د دې په راټولولو کې ده سره همکاري کړې. مدیر صاحب محترم ستړی مه شئ. خیر اوسئ، ته ستړی مه شئ، اجر دې نصیب شي. قدرمن اوسئ. مدیر صاحب محترم او الحمدلله یو 50 نفر چې تاسې د مختلفو سیمو نه راټول کړل، اکثره یتیمان دي او بېوزله دي. مالا د تاسې ته اجرونه ډېر کړي. امین. تاسې نه ډېره مننه، د کاروان خیریه بنسټ نه ډېره مننه چې په دې بد اقتصادي حالت کې د دغې یتیمانو او د اختر دپاره په خولو مسکار ووسته. دوی ته 4 جوړې او 1000 افغانۍ د جوړولو دپاره نغدې ورکړې. ډېره مننه. کور مو ودان، خوشحال ده. ډېره مننه مدیر صاحب محترمه. زه باید یادونه وکړم هغه چا چې موږ سره همکاري کړې زموږ ډېر قدرمن نجیب صاحب چې هغه د استرالیا ملبرن ښار کې ژوند کوي او دا بیا یو روپۍ د خلکو نه راټولوي، تر موږ یې رسوي او موږ یې بیا تر داسې یتیمانو رسوو. نو الله دې ده ته اجرونه یې ورکړي او انشاءالله د ده ټلیفون شمېره ته سکرین برېښي. هر هغه څوک چې په استرالیا کې د ده سره همکاري کوي داسې به انشاءالله موږ تر مستحقو خلکو رسوو. چا چې ورسره همکاري کړې الله دې ټولو ته اجرونه یې ورکړي. د روژې مبارکه میاشت او دغه یتیمان چې تاسې کسئ او ډېرو خلکو به اختر دپاره جمعې کړې وي، کالي به کړي وي، خو بدبختانه چې دی داسې څوک نشته دی د جمعې وکړي او کالي ورته وکړي. هر څه چې د یتیم په سر نه لوس کاش کړو، هر څه چې دی په سختو حالاتو کې مرسته وکړو تر څو دی ته د پلور نشتون احساس نشي. د سینا لرم د ستونزو پروا نه کړم رب ته سوچې. بیا هم هغه چا چې همکاري کړې وي کور یې ودان الله دې اجرونه ورکړي. په وطن کې غربت ده، باور وکړئ چې خلک تر دې حده رسېدلي دي حتی د روژه ماتې دپاره څه نه لري. داسې خلک شته چې دا وچ ډوډۍ باندې روژه ماتۍ کوي. راځئ په دې سختو حالاتو کې د خپلو هېوادوالو تر څنګ ودرېږو او د دوی سره همکاري وکړو. داسې ډېر بېوزله بیچاره خلک نور هم شته، راځئ هغې سره همکاري وکړو. هغه موږ ته سترګې په لاره دی تر څو یوه جوړه ورته ډالۍ کړو یا اختر دپاره خوراکي مواد یا داسې نور شی ورته ډالۍ کړو. نو دا خپرونه دلته پای ته رسوو. تر بعد خپرونې ښې چارې خواته ته غواړم. یا لیک پر زړه تا پسې مالنګ